د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې د 420 دوسیو پر حل او فصل سربیره 343 وثیقې هم اجرا کړي دي. د خوست ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 383 دوسیو پر حل او فصل سربیره 216 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې د 341 دوسیو پر حل او فصل سربیره 170 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت د شهري ابتدایي محکمې د نوي رئیس ته معرفت غونډه وشوه. د کندهار د مرافعه محکمې رئیس ته ژړۍ، لوړ او ښکته میوند ولسوالیو له ابتدایي محاکمو لیدنه وکړه. د فراه د مرافعه محکمې په هڅو د 2 کورنیو ترمنځ 15 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د سترې محکمې د مرکزي تمیز اړوند د نظامي منصوبینو عمومي دیوان د روان 1402 هجري شمسي کال په 3مه ربع کې 10 دوسیې حل او فصل کړي دي. د کابل د مرافعه محکمې رئیس د وثیقو او سندونو د ثبت له 6 امریتونو څخه لیدنه وکړه. د کندهار ولایت شهري ابتدایي محکمې په یوه میاشت کې 119 دوسیې حل او فصل کړي دي. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت 6 امریتونو په 2 اونۍ کې د 1094 جلد نکاحتونو په ګډون 1401 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د پکتیکا محاکمو په 2 اونۍ کې د 52 دوسیو پر حل او فصل سربیره 190 وثیقې هم اجرا کړي دي. د تخار محاکمو په یوه میاشت کې د 843 دوسیو پر حل او فصل سربیره 514 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان محاکمو په 2 اونۍ کې د 114 دوسیو پر حل او فصل سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړي دي. د هرات محاکمو په 2 اونۍ کې د 302 دوسیو پر حل او فصل سربیره 200 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان محاکمو په 2 اونۍ کې د 110 دوسیو پر حل او فصل سربیره 110 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزنی محاکمو په 2 اونۍ کې د 219 دوسیو پر حل او فصل سربیره 93 وثیقې هم اجرا کړي دي.